اوس موږ تاسو راځو د الماني ژبې د ګرامر د درسونو د لړۍ په دوام کې شپږم درس ته راځو. زموږ تاسو شپږم درس دی په باره کې د آرټیکل. لکه څنګه چې په پنځم درس کې موږ تاسو د آرټیکل په باره کې یاداوري کړې وه، اوس راځو دلته آرټیکل په تشریحي ډول سره موږ تاسو وایو. اوس راځو لومړی دی نومن mit آرټیکل، نوم یا نومونه د آرټیکل سره، نومونه د حرف مشخص یا د معین حرف سره چې هغه عبارت دي د دیر، داس، دیر. هغه معین حرف دی چې د نارینه دپاره استفاده کیږي. داس هغه معین حرف دی چې د بیجانه شي دپاره یا نیوټرل خنثی شي دپاره استفاده کیږي. دی هغه معین حرف دی چې د ښځینه یا مؤنث دپاره او همدارنګه د جمع دپاره پلورل دپاره استفاده کیږي. لکه موږ تاسو په انګلیسي کې لرو هی د دیر دپاره هی، د داس دپاره ایټ، د دی دپاره شي. بل یو خو موږ تاسو دوه ډوله آرټیکلونه لرو، یو معین دی بل نامعین دی. معین هغه دی چې مشخص هغه ښیي، بل نامعین دی یعنی چې مثلا زه وایم چې دا یو سړی دی، دا یو موټر دی. بیا بل ځای کې وایم چې لکه په انګلیش کې موږ تاسو وایو چې د لرو د کار، او بل ځای موږ تاسو لرو چې یو لرو مثلا ا کار. د کار په د کې موږ تاسو مشخص کوو چې کوم موټر، د کار that I bought، هغه موټر چې هغه ما واخیست. بل ځای زه وایم چې I have a car، زه یو موټر لرم، یعنی مشخص نشو. دلته دغه نامشخص یا نامعین حروف چې دي د هغې دپاره موږ تاسو په الماني ژبه کې لرو ein، eine. ein د دیر او داس په ځای باندې استفاده کیږي، او eine چې دی د دی په ځای یا د مؤنث دپاره استفاده کیږي. ښه، بل راځو اوس دا خو موږ تاسو که چیرې د دې مثلا منفي حالت یې وایو، په هغه صورت کې بیا موږ تاسو د دې دپاره څه استفاده کوو. مثلا زه وایم چې زه یو موټر لرم، زه یو موټر نه لرم. د هغې دپاره بیا موږ تاسو استفاده کوو کاین، چې کاین د نارینه او ښځینه مخاطب دپاره استفاده، دریم شخص دپاره، غایب دپاره استفاده کیږي. بل موږ تاسو لرو کاینې، کاینې بیا د ښځینه دپاره استفاده کیږي، مؤنث دپاره. اوس راځو دلته یې نور په تشریح سره وایو. اوس اول موږ تاسو لرو بشتیمته آرټیکل، بشتیمته یعنی معین، آرټیکل حرف معین چې هغه عبارت دی د دیر، داس او دی څخه. مثلا د دیر دپاره موږ تاسو لرو دیر کمپیوټر. اوس تاسو ته به دا فکر دغه شي چې کمپیوټر خو یو بیجانه شی دی یا خنثی شی دی، ولې له دې دپاره دیر استفاده شوی. ګورئ دیر. مثلا بل دی دیر آفل، ولې د سیب یو بیجانه شی دی، ولې د دې دپاره دیر استفاده شوی. دیر کافر یو بکس، ډیپلومات بکس چې موږ تاسو ورته وایو، د دې دپاره ولې دلته دیر استفاده شوی. مثلا بل دی تاشه، دی تاشه، دی تاشه هغه ته وایي خلطې ته وایي، دې دپاره ولې دی استفاده شوی. په الماني ژبه کې تر ټولو یو غټ مشکل چې دی هغه دا دی چې لکه په انګلیسي کې موږ تاسو مشخص قانون دی چې د نارینه دپاره هی، د ښځینه دپاره شي، د بیجانه شي دپاره ایټ استفاده کوو. په الماني کې دا قانون نشته. په الماني کې به او یو مشخص قانون هم دې ته نه لري چې مثلا د دې قانون په اساس باندې موږ تاسو دغه بیجانه شی ته نارینه وایي یا دغه بیجانه شي ته ښځینه وایي یا دې ته بیجانه شی وایي. مثلا داس میدشن، کوچنۍ جنۍ ته میدشن وایي، هغې لپاره دوی داس استفاده کوي. صحیح ده. بل او دلته چې دی بیا د
کمپیوټر دپاره چې یو جانه شی دی دپاره بیا دیر استفاده کوي، د سیب دپاره مڼې دپاره دیر استفاده کوي. نو په دې صورت کې په الماني ژبه کې ووایي چې بدبختانه یو مشکل ترین بخش هغه چې دی هغه آرټیکل دی، چې آرټیکل به تاسو یعنی د نومونو سره به تاسو آرټیکل حتما یادوئ او آرټیکل صرف او صرف میخانیکي شکل باندې تاسو کولی شئ چې یاد کړئ. کوم خاص قوانین داسې نه لري، که قوانین شته هم دي په وروسته سطحو کې د B1 B2 سطحو کې که موږ تاسو هم وایو د یو حده پورې سر خوري، خپل قانون تطبیق وړ دی او وروسته د هغې څخه په بعض ځای کې ډېر استثناءات شته پکې، خو خاص قانون نه لري، یعنی هغه قانون چې کوم ورته شته دي 100% قابل د تطبیق نه دي. ښه، دلته اوس دیر کمپیوټر د کمپیوټر هغه چې دی آرټیکل چې دی هغه دیر دی. دیر کمپیوټر، دیر آفل، دیر آفل یو دانه سیب، دیر کوفر هغه یو دانه ډیپلومات بکس. بل دی موږ تاسو لرو داس هاوس، د کور دپاره بیا داس آرټیکل وروسته استفاده کیږي. داس هاوس. دی تاشه، دی تاشه، تاشه دوه هغه لري، که خلطې ته هم وایي او هغه بکسۍ چې څوک یې شاته اچوي، شا بکس، هغې ته هم تاشه وایي. ښه، موږ تاسو بل لرو unbestimmte Artikel یا unbestimmte Artikel چې ein او عیني دي. unbestimmte یعنی حرف نامعین، حرف نامعین چې هغه عبارت د ein او عیني دپاره دي. مثلا موږ تاسو دلته پورته لرو دیر کمپیوټر، دیر کمپیوټر، دلته لاندې لرو دیر، د دیر دپاره ما تاسو ته دلته پورته هم وویل چې عین استفاده کیږي د دیر او داس دپاره، نو د دې دپاره مو تاسو عین کمپیوټر وایو. که چیرې مثلا بل دلته بیا هم د سیب دپاره یا مڼې دپاره دیر دی، دلته بیا عین، او بل عین کوفه، دیر کوفه، بل دی داس، عین داس هاوس، عین هاوس، بل دی دی، ګورئ دلته دی، د دی دپاره یا ښځینه یا مؤنث نوم دپاره بیا موږ تاسو عینې استفاده کوو. د عینې د ښځینه دپاره مثلا دی تاشه eine Tasche، یعنی دغه شاته بکسه چې موږ تاسو یې اچوو مکتب ته چې ښوونځي ته کتابونه پکې وړو، دغه ته eine د تاشه وایي، eine Tasche. ښه، بل راځو پیغناینونګ ته چې موږ تاسو پیغناینونګ یعنی منفي حالت چې موږ تاسو ویلی، کله چې منفي حالت کې وي یعنی هلته مو ویل چې مثلا زه یو موټر لرم ich habe ein Auto، einem Auto، زه یو موټر لرم. کله چې وایي زه یو موټر نه لرم بیا په هغه صورت کې به د دغه آرټیکلو منفي حالت څنګه استفاده کوو. پیغناینونګ یعنی منفي حالت. مثلا kein د عین په ځای باندې kein استفاده کیږي د دیر او داس دپاره، او دی دپاره keine استفاده کوو. مثلا das ist ein Computer، دا یو کمپیوټر دی. das ist kein Computer، دا یو کمپیوټر نه دی. das ist ein Fernsehen، دا یو تلویزیون دی. تلویزیون یا ټي وي ته چې دی هغې ته فرنزهن وایي. Das ist eine Frau، دا یوه ښځه ده. Das ist keine Frau، دا یوه ښځه نه ده. Das ist ein Mann، دا یو سړی دی. دا یې شو منفي حالت. اوس راځو سینګولر، که چیرې سینګولر او فلورل حالت ته، یعنی مفرد زینګولر، دې ته زینګولر وایي، زینګولر اون پلورال، زینګولر اون پلورال، پلورال جمع، زینګولر معنا مفرد. مثلا der Computer، das Haus، die Tasche. بیا دلته په هغه حالت کې لیکلي دي معین، هغه سره مې لیکلي دي د معین آرټیکل سره
یا د bestimmte article سره مثلا der Computer das Haus die Tasche دلته بیا د نامعین سره لیکلي دي ein Computer ein Haus eine Tasche او دلته بیا د نامعین هغه سره لیکلي دي نامعین unbestimmte article سره kein Computer د نامعین منفي هغه سره موږ تاسو استفاده کړې دي یعنې د منفي حالت سره Vergneigung kein او keine چې کوم دی د هغې سره مثلا kein Computer kein Haus keine Tasche اوس که دا په پلورل حالت کې وي په پلورل کې بیا څنګه هغې کوو څنګه استفاده کېږي په پلورل حالت کې یا په پلوغال حالت کې چې کوم دی دلته موږ تاسو لرو مثلا die Computer اوس دلته ګوره د دیرو دا دیر په دی باندې بدل شو دی جمع موږ تاسو څنګه کولای شو چې جمع وپېژنو چې دا اوس جمع دی ګوره دلته هم کمپیوټر دی او دلته هم کمپیوټر دی په انګلیش کې موږ تاسو چې کله جمع کوو دلته اس ورکوو کمپیوټر یعنی یو ته وایي چې اس ورکو کمپیوټرز شي جمع شي نو دلته بیا هماغه شی دی خو صرف په آرټیکل کې فرق دی دلته موږ تاسو دی استفاده کوو د دې نه معلومات کېږي چې دا جمع موږ تاسو استفاده کړې بل دی موږ تاسو او بعضې کلمات دي چې د هغې بیا خپله په ساختار کې فرق راځي مثلا دلته دی das Haus دلته موږ تاسو ا او اس لرو ه ا او اس او دلته چې دی موږ تاسو ه ا umlaut او اس ای ار دلته د دې بیا تلفظ کېږي Häuser die Häuser یعنی کورونه په دغه سره په ساختار د کلمې کې فرق راځي او جمع حالت ته اوړي چې دا بیا خپل قانون لري په نورو درسونو کې بیا موږ تاسو ته وایو چې څنګه جمع کېږي بل دی تاشه موږ تاسو دلته وایو چې دی تاشه او دلته ګورئ دا خپله د دې سره دی دی که موږ تاسو تنها د دې هغه ته فرق ورکړو آرټیکل ته فرق ورکړو نو څه به پوهیږو چې دا جمع ده که دغه دی په آخر کې دلته ګورئ دلته ان ورسره اضافه شوی die Taschen ښه بل دی ein Computer ein Haus eine Tasche د دې دپاره دلته راځو د کمپیوټر په ګورئ دلته دا خو نامعین دی که نه نامعین دی د نامعین دپاره موږ تاسو آینې خو لرو د نامعین مؤنث دپاره خو پلوغال نه لرو یعنی د نامعین آرټیکل کې موږ تاسو پلوغال حالت نه لرو همغه خپله استفاده کوو کمپیوټر Häuser Taschen همغه خپله استفاده کوو او بل چې دی بل په هغه کې په پلوغال کې Vergneigung یا منفي حالت د آرټیکل چې کوم دی هغې دپاره موږ تاسو دلته ګوره kein استفاده کړی kein Computer kein Haus او keine Tasche دلته بیا وایي چې دلته لکه دلته چې موږ تاسو دی لرو د پلورل دپاره دې دپاره هم موږ تاسو keine لرو keine Computer keine Häuser keine Taschen تاسو شپږم درس په شپږم درس کې موږ تاسو آرټیکل زده کړ چې آرټیکل د نومونو سره څنګه استفاده کیږي د هغې معین حالت په نامعین حالت کې او همدارنګه په منفي حالت کې او همدارنګه د هغې زینګولر او فلوغال حالت مو هم زده کړل نو په بل درس کې موږ تاسو د دې فاعل مفعول او ملکي حالتونه وایو چې هغه به موږ تاسو په اووم درس کې وایو نو د شپږم درس همدومره و د نورو درسونو لپاره زموږ سره اوسئ